دا سرک د IMF په قرضونو باندې نه دی روان، د چا په قرضه باندې نه دی روان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د کابل جلال آباد دوهم لینډ سرک دی. خدای وی خبرې یادونه درته وکړم چې دا سرک د IMF په قرضونو باندې نه دی روان، د چا په قرضه باندې نه دی روان. دا د سرک د جوړولو یوازې یوه پروژه نه ده، بلکې دا د افغانانو اراده ده او دا د هغه زرګونو بلکې میلیونونو افغانانو د قربانۍ نتیجه ده چې د هغې په پایله کې موږ خوشبختانه موږ دغه دی په دې باندې توانېدلي چې دا سرک خاص الخاص د افغانانو په مرستو باندې، د افغانانو په بودیجه باندې، په داخلي امکاناتو باندې دا سرک جوړېږي. هغه ملتونه، هغه خلک چې هغوی د IMF په قرضونو باندې ځان ته د برق ډیمونه جوړوي یا ځان ته سرکونه جوړوي یا ځان ته پلونه جوړوي، نو هغوی بیا دا احساس نشي کولی، د ازادۍ د احساس هغه غرور هغه نشي تر سره کولی. او ملتونه په دې باندې پوهېږي چې کم خلک په خپلو وسایلو باندې، په خپلو مټو باندې کم شی جوړوي یا کم پرمختګونه کوي، نو د هغوی بیا د ازادۍ احساس، د ترقۍ احساس، دا نو بیا ډېره یو جدا مزه لري. تاسو به ګورئ چې زموږ شاوخوا په ګاونډ کې یو شمېر ملکونه دي چې بعضې ځایان جوړوي، بعضې شیان جوړوي، خو هغوی قرضداران دي. موږ خوشبختانه دغه سرک چې تاسو ګورئ دا د افغانانو په مرستو باندې روان دی. کابل جلال آباد دوهم لینډ باندې اول هغه پخوانی چې کوم سرک دی په هغې باندې د سوارلیو د موټرو څخه هم یو څه امکانات ورته برابرېږي او داخلي بودیجه چې د افغانستان کوم یو ده په هغې باندې دا سرک جوړېږي. که دې طرف ته وګورو دا د مملې باغ سیمه ده او د مملې باغ سیمې نه بیا همداسې بره ځو. تاسو به ګورئ دا سرک همداسې روان دی چې تر کوم ځای پورې زه تاسو ته غواړم چې په دې ویډیو کې مکمل او مفصل تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا سرک در کوم ځای پورې رسېدلی دی، کارونه یې څنګه روان دي، چټک دي او که نه. دا د مملې باغ سیمه ده او راځئ همداسې پسې مخکې ځو چې دې سرک کارونه زه تاسو ته وښیم چې تر کوم ځای پورې رسېدلي دي. چون نن د جمعې ورځ ده، کیدای شي عملي کار نه وي، خو تاسو ښکاري چې سرک ساختماني چارو هغه د کارونو څخه داسې معلومیږي. راځئ بره ځو چې تر کوم ځای پورې ښه. نو نن هم د جمعې ورځ ده، خو تاسو ګورئ چې دې سرک ته ډېره غټه ماشینري راغلې ده او هر ځای کې چې وګورئ ځای په ځای باندې ماشینري ده او دې تر څنګ دې سره خپلې لیبارټرۍ دلته دي چې هغه مواد چې کوي. ځکه په تېرو ورځو کې موږ راغلي بیا بار دوستانو په غوښتنه باندې موږ دغه دی بیا رالو. نو ماشینریانې نن ولاړې ځکه دي چې دغه د جمعې ورځ ده او رخصت دی، نو په دې اساس باندې خو موږ غواړو چې وګورو کار تر کوم ځای پورې رسېدلی دی. دا یوازې دا د یوې برخې ماشینري ده. انشاءالله تعالی مخکې چې ځو ماشینري نوره هغه مرکزي دفتر یې دلته دی په دې ځای کې دی او تقریبا مخکې خو تر ګندمک سیمې پورې ده سرک پوخ شوی، کار روان و چې اوس تر کوم ځای پورې رسېدلی دی، خو کار یې ډېر په چټکۍ باندې روان دی. انشاءالله تعالی ژر تر ژره به د افغانانو هغه هیلې او امیدونه او ارمانونه چې د سرک پورې تړلي دي انشاءالله تعالی ورسېږو به د خیره سره. او بل دا چې دا سرک به ډېر لنډ وي کابل ته. زموږ د سفر تقریبا 1.5 ساعت وشو چې زموږ سفر ادامه لري او موږ غواړو چې تاسو په لاره کې کارونه وکړو، خو دومره هم نه کېږي چې موږ تاسو د ساعت 2 ساعته ویډیو جوړه کړو. موږ هڅه کوو چې په 15-20 منټو کې دا ټول هر څه راونغاړو. تاسو ګورئ چې کار ډېر په چټکۍ سره روان دی. بسته غونډۍ غوڅې کړي دي، دا هغه سر نه دا غونډۍ تر لاندې ځي پورې راواره کړې ده. هر راز ماشینري موجود ده او کارونه انشاءالله تعالی جریان لري. خو د یوې خبرې بار یادونه کوم، نن د جمعې ورځ ده، عموما په افغانستان کې رخصت وي، صرف د جمعې ورځ باندې رخصت کوي، نور باقي هر ورځ کار رواني. تاسو ګورئ چې موږ رو په رو باندې د سپین غر د غرو لمنو ته ورنږدې کېږو او هر ځای کې تاسو ګورئ ساختماني کارونه ترسره شوي دي، کار جریان لري او انشاءالله تعالی داسې ویل کېږي چې په 4-5 میاشتو کې به دا کار د کابل ته ورسېږي او هغلته به انشاءالله تعالی تکمیلېږي. نو د دې نه وروسته ورباندې چې دی هغه نورې کومې مرحلې چې د پوخ سرک دپاره دي هغه باندې به کار روانېږي. خو فلحال د سرک اواري روان دي، غرونه اوارېږي، پلونه پکې جوړېږي او دا هر څه ډېر په چټکۍ سره الحمدلله روان دي. نو موږ سره اوسئ، مخکې ځو انشاءالله تعالی، نور هم مخکې ځو او تر کوم ځای پورې چې کار دی موږ غواړو چې د هماغه ځای پورې تاسو د جریان څخه خبر کړو. ډېره مننه. 2 ساعتو مزل نه بعد د اشمخیلو د خوړ سیمې ته راورسېدو. تاسو ګورئ دغه پخوا داسې جګه غونډۍ وه
خو د سړک لیولینګ روان دی به پوره دغه غونډۍ داسې نیمه پورې غوڅه کړې ده کارونه ښه په جدي توګه باندې روان دي دې طرف ته چې دی بیا د اشمخیلو خوړ دی او د اشمخیلو خوړ سیمې ته را رسېدلي نو دلته به انشاءالله تعالی انتظار څه څنګه چې دلته به پل جوړېږي که څنګه به کېږي دغه بالکل نو دلته به پل جوړېږي هغه د پله نقشه چې کومه ده لیدونکي ګوري بالکل نو ځکه دا خو ډېر یو سرشاره خوړ دی دا ډېر زیات سیلابونه لري بالکل نو دغه د پله هغه پایګانې جوړې شوي دي انشاءالله نو په دې هیله چې دغه سړک ډېر زر آباد شي او جوړ شي بله خبر اساسي خبر دا د انتظار صاحب چې په دې لاره کې چې دی پلونه خوړونه غټې ویلې نو دې کې به پلونه جوړېږي داسې نه ده چې دا کار د ډېر زر وشي که نه د ډېرو خلکو ته دي چې دا د 3-4 میاشتو کې تکمیل شي اوس دغه پل یو پل چې جوړېږي دا ډېر وخت غواړي همدغه رقم دغه غونډۍ چې غوڅه کړې ده د یو غونډۍ ته لاندې هوارول دا ډېر مشکل دا غونډه غریزه علاقه ده که تاسو داسې مخکې ګورئ د دې نه مخکې نور هم غریزې او سختې منطقې را روانې دي نو دا بالکل اسان کار نه دی چې دا سړک د زر سر ته ورسېږي بالکل دا سخت کار دی سخت کار خو انشاءالله تعالی چې دا سخت کار به سر ته رسیږي او افغانان به د دغه ستر ویاړ نه انشاءالله تعالی برخمن کیږي دا یوازې د ترانسپورټ دپاره نه ده دا یو ډېره ستره تجارتي لار ده چې په دې باندې موږ اموال نه انتقالیږي او انشاءالله تعالی د دې ګټې خو بیخي ډېرې دي په هغې باندې ټول پوهېږو نو انتظار صاحب مخکې ځو ځئ چې ځو نو انشاءالله تعالی رو پرو د ګندمک سیمې ته نږدې کېږو او انتظار صاحب نو کار د خیره سره ډېر ښه مخ ته تللی دی بالکل ماشاءالله ډېر په چټکۍ سره روان دی نو مخکې چې موږ راغلي یو نو 2 ځایه کار پرې روان اوس څو مرحلو کې الحمدلله په څو ځایونو کې ګورئ دا د ماشین کې کار دی او جوړی ځکه د جمعې ورځ ده نو جمعې په ورځ باندې دوی ماشینونه کې کار پیدا کېږي او کار پیدا شوی او بله اساسي خبر انتظار صاحب دا ده چې د سړک سیدهوالي د ډېر غټ کار شو که په کور ورغلی که په جومات ورغلی که په پټي ورغلی دی مطلب د هغې ته نه دي لیدل شوی خو دا به ډېر یو سیده روډ وي انشاءالله تعالی دا مخامخ غر ګوري دا نرۍ واوره چې پرې پرته ده په دې باندې به وړي اخوا د خاکي جبار سیمې ته او هغلته به انشاءالله تعالی دا بیا د کابل سره وصل کېږي به او بالاخره دغه ولسونه او دغه لوی تجارتي سړک دا به موږ انشاءالله تعالی برخمن کېږو دلته لږ سلو ورځه چې دا او نو کارونه روان دي داسې زموږ ګاډی پکې ونیو ځکه 2-3 ځلې موږ بند هم پاتې شو موټرسایکل هم په دغه لیول کې دی انتظار صاحب نو بس الله هم دې ته وباسي امين من خو د خپلو لیدونکو دپاره بلکې د هیوادوالو دپاره او بل دا موږ خپل فرض ګڼو چې دغه اساسي کار ته چې دی موږ د میډیا د لارې نه د خپلې وسې مطابق انعکاس ورکړو او خلک وګوري هیوادوال ورباندې خوشحالېږي دا نو عادل صاحب یو بله ساحه ده چې دلته هم ډېر یو قوي خوړ دی او دلته به هم یو پل جوړېږي او پل به جوړېږي او هغه ته د پله یو نښانې ښکاري خو زه انشاءالله لیدونکي هم راسره دي او موږ هم ورسره یو او مخکې ځو څو خو ګورئ چې په هر ځای کې د آبادۍ او د پرمختګ ماشینري ولاړه ده هغه خلک چې د افغانانو د پرمختګ مخالف دي د ترقۍ مخالف دي هغوی دې په دې باندې پوه شي چې په دې سړک کې هره خښته لګېږي هره تیږه ایښودل کېږي دا د افغانانو د قوي عزم د قوي هوډ او د دې خاورې سره د مینې نمایندګي کوي او انشاءالله تعالی دا یوازې سړک نه دی دا زموږ د راتلونکي د یقیني کولو دپاره یوه ستره پروژه ده نو بالاخره د سړک هغې مرحلې ته را رسېدلي وو چې تر دې پورې کارونه را رسېدلي دي دا د ګندمک یو بل خوړ دی په دې لاره کې چې دی خوړونه ډېر زیات دي او انشاءالله تعالی په دې ټولو باندې به پلونه جوړېږي نو دا یو بل خوړ دی تر دې مهاله تر همدغه ځای پورې کار را رسېدلی دی انشاءالله تعالی دلته به ورته پول هم جوړېږي او دې څخه بیا موږ رو پرو تاسو خو بره په دې غرونو باندې زموږ دا سپینې واورې ګورئ الله تعالی به انشاءالله تعالی یو وخت داسې راولي چې دغه غرونو باندې چې زموږ دا 6 میاشتې
کمې واورې کیږي او بالاخره دا راویلې کیږي او بیا دا پرو باندې بل چرته ځي او د سیلابونه موږ ته زیان او ضرر رسوي انشاءالله تعالی وخت به دا مهار کیږي او ورو باندې انشاءالله تعالی افغانستان به خپل قدمونه د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې ږدي. نو دا وه د کابل جلال آباد په دوهم لینډ سړک باندې زمونږ خپرونه چې موږ ویل چې زموږ هغه هیوادوال چې د افغانستان په ترقۍ باندې خوشحالیږي هغوی ورباندې خوشحاله شي او هغه څوک چې زموږ د ترقۍ مخالف دي دومره شیر کوي چې لا هم نور خفه شي او ودردېږي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.